السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرت و محترم شتنه کړی ده چې د زنان لپاره دریا وهل محترمه دریا وهل دا ته به څه تفصیل ورکو. هر شی معیار لري، اندازه لري. تر دا اندازه چې ورووځي، تر معیار چې ورووځي نو په ناروا کې واقع شوي. یوازې دریا چې غږغې نه یې ورباندې شرنګېدلي شانې ورباندې ځړول سوي او ښځې ووهي په واده کې، په شادي کې، او همسایګان د دوی له اوازو څخه په عذاب نه شي، سوکه یې ووایي، په خونه ننوځي. ځکه لکه د ښځې چې بدن عورت دی، اواز هم عورت دی، په خلکو به د خپل اواز نه اوري. اصله بده مرغه زموږ په ودو کې 3-4 ورځې حتی د علماو کورونه مو لیدلي دي، درې کې ویل کېږي، هغه همسایګان د دوی لاس خوب نشي کولی. دا مسلمان ته ضرر رسول دا عظیمه کبیره ګناه ده. ځان ساتل دا لازم دي. دا هلته علاقه چې نارینه په زور اواز وکړي چې هغه همسایه په تکلیف سي، د هغه غاړې بندېږي. څه معنا ښځینه نو دریا وهل چې هغه خوشحالي و، هغه سرور و، هغه پر معلوم سي، پروا نه لري چې په معیار کې وي، په اندازه کې وي. لله الحمد، الحمدلله. په داسې کورنۍ کې الله جل جلاله پیدا کړی یم چې نبوي سنتیات تر ډېره حده پورې په مشایخو کې مو پوره تطبیق کول په موږ کې نو نیمګړتیاوې شته، لازم بیا خاص په ما کې. په دا ودو کې مې دریاوې نه وي، هغه مسنونه طریقه باندې یو ډبه داسې اندازه وټاکئ، داسې مثال چې هغه سنت طریقه په ادا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسې نکاح ښکاره کوئ که څه هم په دریا سره وي، یا په دریا سره اعلان د نکاح کوئ. دی نه یي لکه اوس دا نورې ښځې چې درې وایي، اوازونه یې د باندې راوځي. نو بریده رضی الله عنه مبارکه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د بعضې جنګو څخه راغلی، غزا ته تللی و. و یو نجلۍ راغله، تکه توره نجلۍ وه، فقالت یا رسول الله انی کنت نذرت ان ردک الله تعالی سالما. نجلۍ مبارکې ورته وویل سبحان الله، صحابه کرام څومره غټ اشخاص. یو نجلۍ هغه تکه توره، موږ رضی الله تعالی عنها ورسره وایو او مبارک ورته وایو. سبحان الله، سبحان الله. چې هر څونه شمله سي رضی الله تعالی عنه نه ورسره ویل کېږي، چې مړ وي رحمت الله علیه ورسره ویل کېږي. پر صحابه کرامو خو د الله رحمت و، د الله ته رحمت فوق د الله رضا ده. دوی ته موږ د رضا دعا کوو چې رضی الله تعالی عنه الله دې چې راضي. سبحان الله. نو د صحابیه مبارکه راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما دا نظر ایښی چې که الله ته سالم راوستلی ستا په مخ کې به زه دریا وهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ورته ان کنتی نظرتی فاضربي والا فلا. که دې نظر ایښی نو دریا ووهه، که نه مه یې وهه. بس نجلۍ دریا راوښته. سبحان الله. والنبي صلی الله علیه وسلم جالس، رسول الله صلی الله علیه وسلم مرک ناست دی، دې دریا شروع کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرک صفتونه وایي. دخل ابو بکر، ابو بکر صدیق راته مبارک راغلی، وهي تضرب، دې مبارک یا دریا وهله. ثم دخل عمر رضی الله تعالی عنه، بیا عمر ته نور راغلی، فالقت الدف تحتها وقعدت علیه. دریا تر ځان لاندې کړه، نجلۍ پر کښېنستله، پټ یې کړه، د عمر ته نو څخه ووېرېدله. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. شیطان ستا څخه بیریږي یا عمره. انی کنت جالسا وهي تضرب، زه ناست وم دې دریا وهله. ثم دخل ابو بکر وهي تضرب، ابو بکر صدیق راغلی، دې هم دریا وهله. فلما دخلت، کومه چې ته راغلې دې دریا تر ځان لاندې کړله، پر کښېنسته، پټه یې کړه. نو نجلۍ وه، د نجونو سره دا د ځوانۍ یا دا د کشرتوب یو ناولاده جذبه وي، ناولاده محبت دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره چې څومره ځوانانو مینه درلوده، څومره مینه یې درلوده. او ښځو مبارکانو د صحابه کرامو لوڼو څومره مینه ورسره درلوده.
ارمان دي هغه سترګې نه لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پر مخ باندې مې سترګې لګېدلي. نو محترم دریا انداز لري، کاشکې زموږ هغه جامعه وای اخلاص وای دیانت وای تقوا وای. سبحانك اللهم. حديث رقم 10010 صفحة 114 الجامع الحديث الإمام السبتي جلد نمبر 1 مسند بريدة رضي الله تعالى عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.